په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک پر آی ډي باندې مو د ګارډ اپشن ولګوئ تر څو ستاسو آی ډي سیف سي او ستاسو آی ډي ته څوک دننه نه سي او ستاسو شخصي کارونو کې څوک ګوتې یا مداخله ونه کړي. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو په خپل آی ډي باندې څنګه د ګارډ اپشن ډېر په اسانۍ سره فعال کولی شئ. نو دوستانو تاسو کتلی شئ زما په آی ډي کې هېڅ هم د ګارډ اپشن نشته ده او زه اوس په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه د ګارډ اپشن په خپل آی ډي باندې لګولی شئ. نو دوستانو زه یم عاقب الله همدرد، تاسو ګورئ عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. که ویډیو مو نه لایک کړي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل هر عمر در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تاسو به راسئ سمپل یو اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. که ډسکرپشن مو نه یې لیدلی نو د ویډیو نه لاندې په خط باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به لاندې ساحه کې لینک ما په همدې نوم باندې لیکلی وي، تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه اپلیکیشن دی. نو دا هم چې ډاونلوډ کړو انسټال به کړئ. نو بیا به دغه اوپن کې چې کله اوپن کړو نو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو دغه راخلاص شي. نو چې کله راخلاص شو دلته به دوستان تاسو ورته خپله ژبه سلیکټ کړئ. نو زه ورته انګلیش سلیکټ کوم. نو تاسو ته بیا داسې یوه صفحه راخلاصه شي. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو کومه صفحه راخلاصه شي. نو دوستان تاسو کتلی شئ د ځای کې به تاسو ته دا صفحه راخلاصه شي. نو دا صفحه چې کله راخلاص شو نو دوستان تاسو بیا په لاګین باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه په دغه لاګین باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو دغه لاډینګ سر ته ورسېږي. نو دوستانو بیا به تاسو دغه ته داسې سویپ ورکړئ او بیا په دغه شین خط باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ دوستانو چې شین خط باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو سره به داسې صفحه راخلاصي. بیا په دې لاګین باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وباسئ تر څو دلته تاسو د فیسبوک آی ډي به ورته دلته خپله انټر کړئ. نو زه ورته فیسبوک آی ډي انټر کوم. نو دوستان تاسو کتلی شئ ما د فیسبوک آی ډي ورته خپله انټر کړې ده. نو بیا په لاګین باندې کلیک. نو دوستان تاسو کتلی شئ زما آی ډي دلته راخلاصه شوله. ډېر په اسانه طریقې سره به تاسو دلته خپل آی ډي پکې راخلاصه کړئ، یعنې فیسبوک آی ډي به دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره راخلاصه کړئ. نو چې کله هم راخلاصه کړئ نو دوستانو بیا به تاسو دلته شاته راسئ. چې کله شاته راغلی نو دوستان دلته به یو سرچ ورکړئ، د سویپ به ورکړئ او بیا به دوستان تاسو لاندې راسئ. نو تاسو په دې ویو آل باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته راسئ لږ لاندې راسئ. لاندې چې راغلی نو دوستان تاسو کتلی شئ دلته ایونټ کارډ. نو تاسو بیا په ټیپ ټو اوپن باندې کلیک وکړئ. دلته هم چې کلیک وکړو بیا به انیبل ایونټ شولډ باندې به کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ دوستانو بیا زه په دغه شین خط باندې کلیک کوم. لږ ورته انتظار کوم او دا به دوستانو تاسو کتلی شئ زما په آی ډي باندې دغه د ګارډ اپشن ولګېدو. نو زه اوس دوستانو تاسو ته خپله آی ډي درښیم زما آی ډي کې دغه د ګارډ اپشن لګېدلی ده یا نه ده لګېدلی. نو دوستان تاسو کتلی شئ زه یو سرچ ورکوم او تاسو کتلی شئ دوستانو زما په آی ډي باندې د ګارډ اپشن فعال شو. نو ډېر په اسانه طریقې سره تاسو په خپلې آی ډي باندې د ګارډ اپشن لګولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده. نو په خپل آی ډي باندې د ګارډ اپشن هرومرو ولګوئ تر څو ستاسو آی ډي محفوظه شي. نو دوستانو ویډیو همدومره وله. هیله ده چې ویډیو مو راسره تر اخره کتلی وي. که ویډیو مو لایک کړی نه وي ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل هر عمر در سره سبسکرایب کړئ ځکه داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو دوستانو میلاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې. ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.